فرشتے اللہ پیدا کړی دي او د ټول مخلوق نه مخکې پیدا کړی دي. کائنات کې جمادات او دا نباتات چې څومره دي د دې ټولو انسان، پیریان، حیوانات، کبان، د دې ټولو نه الله مخکې فرشتے پیدا کړی دي او د نور نه پیدا کړی د رڼا نه. زموږ علماء او طالبان وایي چې دا فرشته څه شی دی؟ یو جسم دی خو لطیف دی، غیر مادي. لکه زموږ جسم دی نو یو ماده لري، هغه مونږ په سترګو یا په لاسونو محسوسو، او فرشتې داسې یو جسم دی چې لطیف په سترګو مونږ ته نه ښکاري، مونږ یې نینو، او نورانی مخلوق دی، د نور نه پیدا دی، او یتشکل باشکال مختلفت، په مختلفو شکلونو ځان بدلی. جنات، جنم، پیرے دام یو جسم دی لطیف، نخکاری منگتا، محسوس کیگی نا منگتا، خو آغا دا اور نا پیدا دی، ناریون وطوئی، اور نا پیدا، ادا نور نا پیدا او پیریان دا اور نا پیدا. نور دوارا پا مختلف شکلونو زان بدلی، کم شکل چی غواری نو پا اغا شکل زان جوڑولش. نو فرشتے نورانی مخلوق دے او په مختلفو شکلونو چې او غواړي ځان بدلی، ځان نه انسان جوړول شي، او په انسانانو کې چې کوم شکل یې خوښ یې اختیارول شي. دا خدای طاقت ورکړي. دا فرشتې څه په اسمانونو کې خورې دي او څه په ځمکه کې دي. چاته یو ډیوټي حواله ده او چاته بله ډیوټي حواله ده. څوک لګیا دي جنتونو کې خدمت او کار کوي، او څوک لګیا دي دوزخ کې کار کوي، د دوزخ اور بلای. څوک په دې فضا کې لګیا دي، په دې اوریازو، بعض فرشتي په دې اوریازو مقرر دي. یسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته. دا اوریازه دې پس یو فرشته لګیدلی او هغه په کاروړه وای. دا برېښنا دا هغه فرشتي د کاروړې برېښنا ده، دې سره بجلی پیدا شي او چغه او باسی. دا आवाज د خلینم د بجلی طاقت بار روزي، او د ساينسدانانو ته پتن انجینیرانو ته چې هغه یو چابک سره څومره بجلی دی پیدا کوي په اوریاس کې، او د خلینه چې څومره دی بجلی رو باسی په اوریاس کې، نو دا دومره ډیره ده چې د دنیا دا ټولي بجلی طاقت یو ځای کې، نو دا غي سکرولم او اربونی سي تم نرسي. نو سپ اوریاز مسلط تی، اغی کی یو طریقے سر حرارت پیدا کئی، اوبت ورائی یا سنور کیفیات تی. سوک لگیا دی پا اسمان کے، دا اسمان پا دروازو دا غی ڈیوٹی دا، دروازہ کلاوی و بندی، او چا دا اللہ عرش نیولے دے. والذین اغفرشتے چیغی حول العرش، دا اللہ دا عرش نگیر چاپین رہے نغیم دا اللہ تسبیح ہو، اللہ عرشی نیولے. او بعض فرشتی دا سی دی چیغی صرف دا اللہ عبادت کی پاسمانونو کے. یوزل اسمان نبی علیہ السلام وی اسمان چنگار کئی، اتت السما، اسمان چنگار کئی، او دا والا مناسب دی کہ دا اسمان چنگارو کی. وی زکا چی یو لیش دا سے زی پا اسمان کی نشتا چی پاگی یو فرشتہ اللہ تا پا عبادت نہیں. سوک پا ولانا، سوک پا قیام، سوک پا رکو، سوک پا سجدہ. او قرآن شریف کے اللہ فرمائی چی دی ستڑی کی گم لا یسأمون، ستڑی پہ نراز نی ڈوڑے تاجر شتا، نے خوب تاجت شتا، دا سے اللہ پیدا کری دی. نستڑی پہ رازی، نو دکیگی نہ پی بیماری رازی او نو والا مرض رازی. اس قسم خوراک او اسکاک تے ضرورت نشتا، دا سے مخلوق خدا پیدا کری دی. لکہ ممکن دا سترگی رپو پستڑی کیگو نا، او دا سا اخلو پستڑی کیگو نا. دا قرنگ فرشتی خپل عبادت کئی، لکہ زمون دستر گو رپول او ساغشتو نہ پستڑی کیگو نو تا تکلیف رسیگ. پوم اسمان کی یو کوٹھا دا بیت المعمور وطاوئی،
نبی علیہ السلام فرمائی وی روزانہ و یا زر فرشتے پدی بیت المعمور کے عبادت کے او چې کمی فرشتی یو ځل پاغه کې عبادت وکړه تر قیامت پورې داغه نمبر برا نشي دومره د الله فرشتي دغه فرشته چې دا اسمانونو کې په سجدو الله ته پرتی دي چې کله د قیامت ورځ شي او اسرافیل علیہ السلام شپېلې وای نو دی به د سجدې نه سر راپورته کی نو سبا وای ور اربونه کیربونه کال عبادت وکړه څومره موده مخکې پیدا دی او قیامت به کله راځي وی سبحانک یا الله ته د هر عیب نه پاک ربنا یا ربنا اے زمونږ رب ما عبدناک حق عبادتک الله ستا د شان سره چې کوم عبادت مناسبو نو الله ګورې هغه سمدلونک څومره ښکلی عبادت د ریا نه پاک متواتر او ټول عمر او بیا هم د خپل عبادت د الله د شان مطابق نه ګڼي ما عبدناک حق عبادتک الله ستا د شان مطابق عبادت هم دله نه دی دا د اسمانونو د جنتونو د دوزخونو فرشتې دي او بعضې فرشتې په دې ځمکه کې لګیا دي کار کوي دې ټولو بوټو کې فرشتې لګیا دي کار کوي دې باغونو کې کار کوي دې سیندونو کې لګیا دي کار کوي دا ماشوم چې پیدا شي د حفاظت کوي ويرسل علیکم حفظة یو معنا علما دا کوي خدای دې ساتي دا ماشوم ساتي د زمونږ غټ دشمن چې دې څوک د شیطان نو که دا حفظه فرشتے نه وي خو شیطانانو به دا نیکان ټول وجلی وي هغې وایي چې دا نیکي کوي او دا عالم د علم خدمت کوي نو د خلکو پړونو کې وسوسې اچوي که نه دا غلطي وکړه دا ګناه وکړه دا چې د خلکو د علماو نه او د نیکانو نه زړه تور شي او دین سره مینه د خلکو ختمه شي مدرسې پسې لګیا دی وسوسې چې شیطان نو که دا شیطان خو ستا سخت دشمن دی د عالم د نیک سړي نو که دا حفاظت کوونکې فرشتې نه وي نو دا ټول نیکان او عالمان به وجري نو خدای پاک د هغې فرشتو په ذریعه حفاظت کوي او د حفظتن یو بله معنا علما کوي چې زمونږ د اعمالو حفاظت کوي څنګه کرام الکاتبین ورته وایي ښي طرف ته په دیوګه ناستې دي او دغه فرشتې ستا نیکۍ لیکي او ګس طرف ته چې کومې فرشتې ناستې دي دا ستا ګناهونه لیکي نو زمونږ د اعمالو حفاظت کوي ځان سره محفوظ کوي کرام الکاتبین او دونه د انسان سره مینه د مونږ سره ولا خدای مینه پیدا کړې ده او نیکۍ سره ولا خدای مینه پیدا کړې ده الله په حکم لګیا دي لیکل کوي چې مونږ یو نیکي وکړو دلته ځان سره ولیکي دا نیکی او چې ګناه کو نو چې دا ګس طرف ته فرشته کله قلم راوالی ولیکل کوي نو دا اخی طرف والا ورته وي صبر ورته وکړه مه لیکه که توبه وبس نو که توبه وویسته خو بس ختمه شوې نه لیکي او که توبه ونه ویسته نو هغه بیا لیکي د اخی طرف والا مشر دی دی امیر دی وی صبر ورته لږ بیا وکړه که توبه وباسي نو که د بیا توبه وسته خو ختم او که بیا ونه وسته بیا لیکي وی یاره لږ صبر نورم ورته وکړه که توبه وباسي نو چې څه وخت تیر شي او توبه ونه وسته وی داسې وله ولیکه دومره په موږ رحم دی دا کرام الکاتبین جدا فرشتې دي د مور په ګېډه کې ماشوم جوړېږي هلته جدا فرشتې لګیا دي کار کوي دا الله پوره نظام چلیږي ماشوم ته الله القاص کوي زړه ته او دی معشوم کې لګیا دی تربیت دا ټول د فرشتو نظام دی چلیږي باران سره فرشتے اوریس کې فرشتے کائناتو کې فرشتے او د خدای دونه مخلوق ته چې د هغې څه انتها نشته او د شمیر نه زیاتې دي دا فرشتې څوک په باران مقرر دي او څوک په اوریز او په طوفان او په ظلم مقرر دي او څوک د انسان په مرګ مقرر دي دا مرګ چې چاته ډیوټي والا دا هغه ته اسرائیل وایي حضرت اسرائیل علیه السلام دی په خپل هم ساګانې وباسي او د سره ګڼ شمېر لښکر په ایربونو کیربونو فرشتې دي هغه چا پس یو لیږي چا پسې بل ځان له خپل یو سیکرټریټ دی او یو خپل نظام دی لکه دلته کې زمونږ د محکمې تعلیم ځان له نظام یو سیکرټري وي مشر وي او یو وزیري او لاندې سیکرټریټ کې خپل ملازمین کار کوي یا محکمه زراعت شو یا بل محکمه د پولیس ته انتظامیه شو هغه خپل کار کوي څوک اپریشن والا دي او څوک لګیا دي دا انویسټیګیشن والا دي څوک بل ډیوټي څوک بل ډیوټي د قرنګي الله هم د ډیوټي مقرر کړی دي د مرګ متعلق ټول د ټولو نه مشر چې کوم لوی فرشته د اسرائیل علیه السلام
هغه ځان له خپل نظام ورکړی دی بلا فرشته چانه په یو فرشته صوباسي چانه په بل د روحونو اندراج وغیرہ دا ټول دوی کوي. حضرت میکائیل علیہ السلام سره د باران او د دې وریځو اختیارات الله هغه نگران مو اختیار ګوره ټول الله سره دی د دې په ذریعہ لګیا دي دا ډیوټي کوي. حضرت اسرافیل علیہ السلام له شپېلې ورکړی دا یو ځل نبی علیہ السلام او فرمایل غمجنو وی سیف فکر مند وی سنگ بغم نکوم وی اسرافیل علیہ السلام شپېلې په خله کې منډلې دا او سره په د پاسه ټیټ کړي دي او وګي الله ته متوجه کړي چې کله براته الله حکم کوي چې د شپېلې وو اغله دغه طاقت د ټولو کائناتو د ختمولو دغه ډیوټي هغه ته الله سپارل او پدې کې د ټولو نه مقربه فرشتہ او د ټولو نه مشرف فرشتہ هغه ته حضرت جبرئیل علیہ السلام وي. دا پټولو فرشتو کې د اول مرتبه فرشتہ ده او پټولو فرشتو کې د لومبه درجه طاقت د خدای ورکړي د ټول هر فرشتي له خدای ګورل وی طاقت ورکړي هر فرشتي له. لیکن ځکه اسرائیل علیہ السلام نے اوزل نبی علیہ السلام تپوسو کو وی تر دې غنو خلکو نه ساسنګ او باسه وی ما سره خډيري فرشتي دي چا پس یو لګم چا پس بل خو دومره طاقت الله را کړی دې کده په و مسمان کې کینم او د خپل دوه ګوتې لري ټول جاندار مخلوق ته مخامخ کم کې انسان دی او که پیری دی او که فرشتي دي او که میګي دی او ماشه او کبان نو په یو سکند کې په دې دوه ګوتو ټول نه ساراخ کېشه دومره طاقتونه خدای ورکړي. خو پټولو کې معزز ټول معزز دي لیکن پټولو کې د ټولو فرشتو سردار او د ټولو فرشتو مشرا او پټولو کې د لوی مرتبه خاوند فرشتہ دا حضرت جبرئیل علیہ السلام دی. وحی راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرئیل ورته وي جبر قوت او طاقت ته وي او ایل په عبرانی کې الله ته وي دا الله طاقت. روح الامین ورته وي دا یو روح دی یو لطیف شی دی او امانتګر دی چې الله وتسوي او مقصه کوي دلم خدای لوی طاقت ورکړی دی. اسنګا دی وحی راوړي نو یو ځل ته نبی علیہ السلام تاسو کو وی ته د عرش نه چې راځي مال وحی راوړي څومره سات کې را رسېږي د دې ځمکې نه لومبه اسمانه پورې د 500 کالو مزل د لومبینه دویم پورې بیا د 500 کالو مزل دویم نه دریم پورې بیا د 500 دریم نه څلورم بیا د 500 زه یو اسمان د بل مې کې 500 مزل او بیا د وم اسمان نه عرش پورې د 500 مزل څومره مزل شو او د عرش د لاندې ساتنه بر ساتي پورې بیا د 500 کالو مزل د پاسه د الله کرسی دا نو ایت سونه سات کې را رسېږي وې د الله رسول د سترګې د رب نمزر دومره طاقت خدای ورکړي د سترګې د رب نمزر دومره طاقت الله ورکړي. شکل یې ډیر زیات ښکلی دی مزیدار او خشته. یو ځل نبی علیہ السلام فرمایي وی ما د اسمان په غاړه کې جبرئیل علیہ السلام ولید وی په خپل اصلي شکل کې مې دوه ځله لیدلی دی یو په اسمانونو کې او یو په دې اجیاد د مکې مکرمې او علاقه د هغې کې ولاړم او د اسمان ته مې وکتل نو د اسمان په دې غاړه کې په کرسۍ ناستو او دومره غټ وجود و چې دا ټوله غاړه یې بنده کړې وه او دومره خشته ښکلې وزرې وې دا غاړه د وزرو نه ډکه ښکلې مزېدار په دې اصلي شکل کې مې دوه ځلې لیدلې دی وحی راوړي د الله نه راوړي نبی علیہ السلام ته پیش کوي. غار حرا کې ډومبی وحی در راوړلی نبی علیہ السلام به غار حرا ته تم او هلته به د الله عبادت کو. یو میاشت مسلم شریف کې راځي جاورت شهرا بحرا وی یو میاشت مې په غار حرا کې مجاوره کړې د ځان لواله مې کړې د الله ته هلته به لګیاو د دین ابراهیمی متعلق او یا با الله په خوبونو کې د عبادت چل ورته خو او د الله په ذات کې تصورات او د هغه غار حرا جبل نور کې بر غر د غیر بیت الله شریف کاری هلته لګیا د الله عبادت کوي او ځان سره به ستوان وړل توخه به وړله او به وړلې او چې کله به سره ورځ به تیرې شوي نو حضرت خدیجه رضی الله عنها بیبي او دی به واپس وړلې. نو یو ځل په دې غار کې ناستم دی کې جبرئیل علیہ السلام راغی د انسان په شکل او مرګري وسره نو د پیغمبر علیہ السلام سینه مبارکه او ټول شق صدر وته دا ظلم مبارکي تیران وست او د زمزم په بوې ولا وینځ
او دې زړه کې یو تور غوندې غوټۍ هغې ته وغورځوله، وی دا د انسان زړه کې د شیطان د ناستې جالی چې دا خو دې ختمه کړو. او بیا دا زړه چې صفا کو نو یو خانه کو، او په هغه خانه کې ایمان او حکمت او علم د هغې نه ډکو، هغې د پیغمبر علیه السلام په رګونو کې ورواچو او سینې والا بند کړه. دا شق صدر 3 ځله خو علماء اتفاق کړی دی چې شوی دی، خو څوک 4 ځله م یادوي. بیا یو غیبي تله راله، جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې لیکلی دي، نو تله کې یو طرف ته زو درولم، بل طرف ته بل سړی ودراو، وزن یې کړو، زه پې درون شوم. بیا 2 کسان کړل په تله کې ما سره، بیا پې زه درون شوم. بیا بل طرف ته 3 کړل، بیا یو بیا زیاته 10 شو، بیا زه درون. بیا 20 کړل، بیا زه درون. بیا 30 کړل، اخره کې 100 ته خبره ورسېدل. یو طرف ته چابړي کې 100 بل خوازه بیام د درون. ایو فرشته دی بل ته وی بس د سره خلق متله دله خدای دومره مرتبه ورکړې ده که دا ټول مخلوق په دې چابړي کې ورسره واچي نو دی به پې دروني. دی ورته خپله مرتبه خوله نبي علیه السلام ته. د هغې نه پسې ورته د قرآن شریف آیات وښو، اقرأ لوله. نبي علیه السلام ډېر لوی هیبت راغی، ناشنام دی، دومره فرشتیم دی، غرم دی، د جبریل علیہ السلام ملاقاتم دی، نو په هیبت راغی. ما انا بقارئ زه خو لوستل نشم کول. نو ځان ته یې را ترغاړه باسه جبریل علیہ السلام چې دا خپل قوت ملکی وصف دا په نبی علیہ السلام کې وردن نه کی، ځان ته زور یې ورکړ. بیا ورته اقرأ، وی ما انا بقارئ نشم لوستلی. هیبت پې راغی، هیبت. بیا ځان ته دوباره را ترغاړه باسه او بیا وی اقرأ لولا، وی نشم لوستلی. نو په 3 ځلې بیا ځان ته را ترغاړه بسته او زور یې ورکړ. نو شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه د پیر او د مرید په منځ کې 4 نسبتونو قائل، 4 نسبتونه هغه اوږدلي ده، ته زه دلته تفصیل نه کوم. یو ته نسبت انعکاسي وی، لکه شیشې ته چې سړی مخامخ ودرېږي او د خپل شکل ورته ښکاري. نو که دا شیشې ته ودرېږي خو شکل به ښکاري، او که د شیشې نه لر شي بیا به ورته ځان نه ښکاري. لکه سړی یو نیک سړي له لاړ او هغه سره په مجلس کې کېناسته، نو د هغه دا شکل ورته ښکاري. دې دغې وخت کې په سوچ کې چېرې زم داسې نیک شوې، ما هم داسې عبادت وکړې. خو دا پوټینې نسبت دی. 2 نمبر ته نسبت القایي وی، لکه یو سړی دکاندار له لاړ او ډیوې یوړی، ما ته پکې تیل واچوه او تیل پکې واچوي. دا خو لږ پایداري د شیشې د هغه فوټو په نسبت. شیشې هغه خو چې تودرېږي وي به چې تیخ واچې نه بی، دا القایي دی. دلې تیل درکړ یو ورځ به په کار کېږي. اوس که ته تکړی نو بار بار زو تیل ته اچوه، نو ډیبه به دې برابري، او که نه بیا لا نړې نو به ډیبه به مړه پاتې شي. داسې مثال دی لکه یو عالم دی یا یو نیک سړي له لاړې او د مسلې تپوس دې وکړه یا بیعت دې ورسره وکړو، نو اوس به بار بار ولځې. دی عالم لبزی دا مسائل بت زده کې، یا دی نیک سړي له دا بیعت دا وظایف بت بار بار وې، نو فایده به درکوي. او کدی په دامینس کې بند کړل لکه ډیوه کې چې تیل نه اچي. 3 ته وایي نسبت اصلاحي وایي. ادا دی چې دا عالم په دې خپل شاګرد پوره محنت وکړي او چې کم علم دله خدای ورکړي هغه لی ورکړي، یا دا پیر په دې خپل مرید پوره محنت وکړي او د دله پوره خلافت ورکړي چې دا بس تب اوس خلیفه شوی، یا دا یو غټ نیر نه یو رکوټې نیر سړی رو بس. او 4 نسبت اتحادی ورته وایي، دا چې پیر څنګه او مرید مقصد، لکه علما لیکي چې د حضرت ابوبکر صدیق د نبی علیہ السلام سره نسبت اتحادی. نو دا جبریل علیہ السلام چې لومبې راغی او ملاقات شو، وی دا غا نسبت انعکاسی دی. او چې زور یې ورکوله نو دا غا نسبت القائی شو، او چې 2 زور ورکي وی دا غا نسبت اصلاحی شو، او چې 4 زور ورکي نو دا غا نسبت اتحادی شو، اتحاد بالملکیت وته. دا زورونه 3 ځله ورکړل او بیا ورته دا آیتونه وی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. او لارت جبریل علیہ السلام په نبی علیہ السلام تبراله ځکه 3 ځله ولا زور ورکړ. د خپل بشریت نه ملکیت ته انتقال راغی، هغه وصف ته د جبریل علیہ السلام ملاقات ځان لواله او د دنیا فرشته، نو طبعی خوف په پیغمبر راځي.
فلما ذهب عن ابراہیم اور قرآن شریف کے اللہ فرمائی اور فرشتے چرا لے لوط علیہ السلام عذاب لے ابراہیم علیہ السلام ولسخے لال کا اگی گوتے نوڑے ہوئی ارے فخاف فی نفسه خیفة سنگر موسیٰ یا موسیٰ علیہ السلام مانے چیئر دا مار نران دا طبعی خوف پہ انسان رازی نو کور طلاق نو بی بی خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی وی زملونی پا ما سادر واچے تبا پیران خیر آقا قصہ درتا نکو دا جبریل علیہ السلام خبر میں اکلا چلون بے وحی اقرأ بسم ربک اللذی جبریل علیہ السلام رونو دری کالا پس نبی علیہ السلام فرمائی وی دی دریو کالو کی وحی بندوا وی زبت لم کلا وی داس شوق وحی تے شوقو چی بیا بکر فرشتہ رازی وی داسی بطنگ شم چی ماوی دا دی غر نزان را رغلوم نوی جبریل علیہ السلام برا لاواز راکا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک رسول اللہ حقا تدا خدای رشتون پیغمبر ایک ورے وانا جبریل او جبریل بیا چه بکن وجود با مسام شو بیا با میوی چه خود تنگ بشم میزان دا غر نرا غلوم بیا بے واد راکا فلان کیا تگولی دا خدای رسول او جبریل دی سرم متسلیو شو نو درے کالا پس بیا پوی روانم پلارا نو جبریل علیہ السلام میولیدن او مقتا چه غار حرا کرا غلیو جالسن علا کرسی بین السماء والارض پا کرسی ناس و رزمک او دا اسمان پا میز کے نو فرغبت منہو تیو یرید بیاو یرید نو کور تلالم نو بی بی تیوی زملونی پا ما سادر واچوی زانی بیا تبا پی بیا رالا نو جبریل علیہ السلام دروازے لرو رسید نو آوازی ورقیا ایوہ المدسر قوم اے سادر غستون کی از اس پاسا باس خوب و ناستا اس دی وقت استا ختم شد استراحت لبکے اس بکے دعوت للہ خلق لدعوت ورک قوم پاسا و اخلق اویرا و زما دا عذابنا او زما تکبیر و ربک فکبر زما لوی خلق تبیان کا دا آیتنا نازل شد و سیابک فتوحر و رجز فحجر دا دیکی بیا ورقہ ابن نوفل نم بی بی خدیجی بوتلے دے جو علی و طویلی ورقہ ابن نوفل پہ جندلے دے علی اغل پخوانو کتابون ملاو چی علی وی هذا الناموس الذي نزل الله على موسیٰ وی دا تاتا چی کم کس راقی پا غار حرا کے دا اغا فرشتہ وجی پا موسیٰ علیہ السلام با نازلے دل نو جبریل علیہ السلام یو کار خو وحی رولل دے مین ڈیوٹی دا اللہ را طرف نو وحی رولی نبی علیہ السلام لا خو لیکن پخپل اخوخا نرازی یو ذل دیر مدپس راغی نبی علیہ السلام تا نو علیہ السلام وطوی تقوڑیت لیٹ رالی وما نتنزل الا بامر ربک وی دا خدای دا حکم نا رب سترگ من دغن شکولی کہ اللہ وی زن و زر اعظم او چه اللہ ایک حکم نیکلی بے دا خدای دا حکم نمون نشورات دے او دا خدای نا چه بے وحی راغشتلا نو اقب سگوا پخپل جبریل علیہ السلام وی بخاری شریف کی حدیث ویچ کہ کل اللہ دے یو صورت یا دو صورتونو دا نازل اولو ارادو کی نو آسمان کی زلزل راشی خذت السماء رجفتا شدیدت اجلقی فصعق من فی السماوات نو آسمانونو کی جسم فرشتی بے ہوش پریوزی دا سجدے پا حالت کی ویٹولو نو مخ کے دا سر روچت کم نو چے کم صورت اللہ را کئی ارا تووری نو دے تالا روڑو او ایتی سنگا اورد اللہ آواز وی کا سلسلتن علی صفوان لکا زنزیر چی سڑی پتی گران کانگی او چی حضور پاک لبے وحی رولا سحال بے صحابہ بدا سے محسوسولا کا دبی النحل لکا مچے چی بنگی گی دا سے بے محسوسولا او نبی علیہ السلام بدا سے محسوسولا کا سولسولت الجرس لکا جرس سے ٹنگی گی او دمرا زور بے حضور پاک لورک ورکاو جسترگی بے پڑ سے دے رنگ بے سر شو او غٹ ساگانے بے غشتلے او پسخ جمع کے با دا نبی علیہ السلام دا تندی مبارک نخولیت للے ان جبینہو لے تفصد عرقا نو دا جبریل علیہ السلام یو ڈیوٹی خدا شو گورا دا خیر فرشتہ دا بیا زمونگا و مصر دیر زیادہ مین دا یو دل جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام نراغی او فکر مندو و فرشتو غم نرازی خو فکر اللہ چی انسان پا شکل کی نو بیا انسان لباندے غم امراضی و خوشحالی امراضی نو بیا غا شکل دا غم جوڑو لیش فکر مند و غم جنو نبی علیہ السلام و تی جبریل ولی غم جنے
وی ما تا الله نن دوزخونو خول چې لاړ شه دوزخونو وګوره. نو ما په دوزخونو کې چکرې وواله. وی څنګه دوزخونه؟ وی دوزخ اوه طبقې دي، اوه منزله. لکه زمونږ دا جومات 2 منزله دی مثلا، اوه منزله دی. وی دا الله رسوله وی دی کې څوک څوک پراته دي؟ وی دا الله رسوله ټولو نه لاندې طبقه کې به منافقین. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. لاندې طبقه اومه طبقه کې او پشپږمه طبقه کې هغه خلق پراته دي چې خدای نه مني. منافقین ګور هغې نه هم لاندې شو، خدای نه مني، دا دهریان خلقیان. او پورپسې په 15مه طبقه کې مشرکان پراته دي چې الله سره شرک کوي. او په 4مه طبقه کې مجوسیان په مشرکانو کې خاصه ډله د اور عبادت کوي پراته دي. او په 3مه طبقه کې به یهودیان پراتی، او په 2مه طبقه کې به عیسایان پراتی. د ټولو نه لاندې منافقین، د هغې نه پورته بیا په 6مه کې دا خدای نه مني، د خدای وجود نه مني. او د هغې نه بره بیا په 15مه کې مشرکان، او د هغې نه بره په 4مه کې مجوسیان، او د هغې نه بره په 3مه کې یهودیان، او د هغې نه بره په 2مه کې عیسایان. دا به پکې پراتی. او په لومبۍ کې څوک؟ نو جبریل علیه السلام غږ ونه کړ، چپ شو چې دا 6 طبقې بیان کړو، دا لومبۍ غږ یې ونه کړ. او فکرمند دی. وی وایه جبریل په دې لومبۍ کې به څوک نو چپو بیا دې تپوس کی ما پویږه په لومبۍ کې به څوک وي؟ په لومبۍ کې به ستا د امت نافرمان فاسقان پراتی. دومره خپه جبریل علیه السلام. بس نبی کریم سم چې دا وره د سترګو کې اوښکې راغلې، کوټې ته ننوت. صرف منزله به راوتې ده چې مونځ بیا وکړو، فوراً به بیا کوټې ته ننوت، ځان پسې به دروازه بنده کړه. بیا به فرض منزله راغی، بیا به کوټې ته ننوت، دروازه به بنده کړه. او ډېر زیات غمجن فکر منو. صحابه پې پوه شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صحابو ته وایي چې نبی علیہ السلام څه چل شوی؟ بیبیانو نه تپوس کې څه چل شوی دی؟ موږ نه یو خبر، خو ځان پسې دروازه بند ساتي او کوټه کې دننه څوک نه پرېږدي. ورغې دروازې ووهلو. د الله رسول زه ابوبکر یم، السلام علیکم، جواب یې ورنه کړ. ورکړی به یې خو ده به نه اورېدلی. بیا وی السلام علیکم انا ابوبکر، بیا جواب ورنه کړ. سلام بیا جواب خامخا کړي، خو په زوره نه چې دی ووري. 3 ځله سلام واچو، نبی علیہ السلام اجازت ورنکړ. دی واپس راغی. عمر ته وی عمره څه پو؟ وی زه خو ډېر پریشان یم. څوک ورېږه زه ورځم. عمر اواز لږ تیز و. هغه هم وی د الله رسوله السلام علیکم، زه عمر یم. اړو اجازت یې ورنکړه. دوباره اواز وکړه زه عمر یم، بیا اجازت ورنکړه. 3 باره بیا اواز وکړه زه عمر یم، بیا اجازت ورنکړه. واپس شو. چې واپس شو حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه یو ځل نبی علیہ السلام وی دی داسې دی لکه زما د اهل بیتو په شان دی. وی سلمانه ستام نبی علیہ السلام ډېر صفت کړی دی، ته ورشه نبی علیہ السلام باندې اجازت وغواړه که دروازه درته کولو کې چل څه شوی دی؟ چا نه خفه دی؟ چا پریشانه کړی دی؟ چا دړمن کړی دی؟ چا نه خفه دی؟ او نبی علیہ السلام که امت نه خفه شي، امت به غرق شي. څه چل شوی دی؟ سلمان فارسی ورغه 3 ځله هغه سلام واچو، اجازه دوادم جلسه جواب ورنه. حضرت علی صاحب ته وی ته وی زه هم یریږم نشم ورته، ورګه زه چل جوړم. علی صاحب لال بی بی فاطمه ته فاطمه تو ورشه نبی علیہ السلام نے اجازت وغواړه. ټول صحابه پریشان لري، د کور خاوندان پریشان، بیبیان پریشان چې څه چل شوی دی. چا وته بدرت ویلی دي، چا ستغس پوره ویلی ده، چا نه خپه دی، څه پریشانی ده. بی بی فاطمه ورنه د کور په دروازه ورنه، دروازه والا د فاطمه نو حضور پاک ته دروازه کوله وکړه. هغه سره ډیره زیاته مینه محبت یې ورسره ډیر زیات. چې ورننه وته نو نبی علیہ السلام فورا بیا په او چې څومره ستا ملګري ټول بیبیانې پریشانه، چا د تکلیف رسولی دی، چا کنزل کړي دي، چا څه دمکي در کړې ده، څه مسله ده؟ وی نه فاطمه داسې نه ده. خو ما ته جبریل علیہ السلام راغی علی راته وی چې د جهنم 7 طبقې دي، لاندې کې منافقان، د هغې نه بره کې
دهریان چې خدای نه مني، هغې نه بره کې مشرکان، هغې نه بره کې د مشرکانو خاص قسم مجوسیان، هغې نه بره کې یهود، هغې نه بره کې عیسایان. او بیا جبریل چپ شو غمجنو. مې هغې اوله کې څوک دي؟ ستا د امت فاسقان ګناهګاران، زما امت به جهنم ته ځي. په دې جاړم خدای که بره طبقم ده خو بیا هم دوزخ دی. په دې جاړم خدای ته خوب نه راځي، ډوډۍ ته مې شوق نه کېږي، او بس کلی نشم، چا سره خبرې خوند نه راکوي. د امت دپاره فکرمند یم. ایرونو رښتیا ووایه څومره فکرمند دی حضور پاک د امت دپاره. موږ څه وکړل؟ موږ د نبي علیه السلام زړه خوشحاله نه کړ، موږ دپاره فکرمند، لیکن موږ د علیه السلام زړه خوشحاله نه کړ. د هغه زړه په دې خوشحالېږي چې موږ د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړو، د هغه د سنتو اتباع وکړو. موږ له وله سیرې سیرې کړو، موږ خفه کړو، په ګناه له خفه کېږي، موږ ګناه کوو. زموږ دې د ګناهونو نه توبه وباسئ. نستغفر الله ونتوب الیه. زموږ دې د ګناهونو نه توبه بیا به نه کوو، توبه وباسئ پړه کې. موږ څونه ګناه کوو. د پیغمبر علیه السلام موږ ډېر احترام ونه کړو، د هغه شکل موږ ځان له خوښ نه کړ، د هغه جامه موږ ځان له خوښه نه کړه، د هغه ښکلې عقیده موږ ځان له خوښه نه کړه، د هغه ښکلې عمل موږ ځان له خوښه نه کړه. موږ د انګریز په تهذیب ځان ښه ګڼو، د انګریز شکل هم خوښ دی، د انګریز جامه هم ځان له خوښه کړې. انګریز په فحاشۍ خوشحالېږي، نو موږ فحاشي کوو، بدعملي کوو. دا ولې؟ دی پسې بارمان کوو، خو قبر کې الله دې موږ دغه ارمان نه وساتي. دی پسې بارمان کوو، خو د قیامت پر ورځ الله دې موږ دغه ارمان نه وساتي. ډېره بده به یې مسلمانانو، ډېره بده به چې د قیامت پر ورځ موږ ځان ته مسلمانان وایو د حضور پاک امت، او فرشتې هم د مټه ونیسي وي لرې شه روکېږه اخوازه د نبي علیه السلام دې حوض کوثر ته چې نږدې نه شي، لرې شه ورکشه د دې جنډې لاندې به ته سنګمانه ودرېږې. دا به ډېره بدی. خدای دې هم د دغې رسوایۍ نه وساتي. دا به ډېره زیاته بدی. نو عایشې ډېر زیات فکرمنې، دا زما امت به ګناه خو د هر چا نه کېږي، دا به دوزخ کې پروتي. فاطمه رضی الله عنها تا نو فوراً جبریل علیہ السلام دا قرآن شریف وحی راوڑ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوبہ مخپکے گا، تا چی ست غواړي خدای به دل درکی، تا چی ست غواړي دا به درکی. نو دا غی طریقه بیا نبی علیہ السلام فرمایلی دا چې دا ګناهګار امت به دوزخ ته ځي، هم د غړومبې طبقه کې به پروتي، خو د نبی علیہ السلام په سفارش به ورته خدای عذاب اسانوي. نبی علیہ السلام با اللہ تا سجدہ کی دا قیامت برد امتی امتی چغی بوئی، دا دنیا دا یویفتی برابر سجدہ. نو اللہ بوی خدا ورشا چه دون گناہون اکڑی دو باسا، اگا با پی جندلی کی گئے باو باسی، بیا با سفارش کی وی زو دامو باسا، بیا با سفارش کی وی خدا دون گناہ اکڑی دامو باسا، بیا با سفارش کی زکر دمر نیکی اکڑی دامو باسا. آخرہ کی یعنی سبا پیغمبر علیہ السلام سفارش کی، اور سبا خدای اغی خلق العذاب امور کی گناہگار اللہ. دوزخ پاک دا جامع چی خیره نشی دا منکل اغندو چی منگی اوینزو، دا منگ اوڑا باو پا صوباری پا خواه با دی خضو پا صوباری ڈا بولا، اسے پا مشیر کیا چی او دا طالبان پا خپو پا لاسونو پا ڈب ڈب کئی، او صابون پا کی واچیں پا خواه با تا خود کوانے میں پٹین کے بے جامع واچو لی صابون بے اسر ڈکر ڈکراو غردو او اور بے بلاو رسی تا کہنا اس گرم بو کی انزی خیو ڈبائی اسری کی پا گرم علی غندی چه پاکشی پلیت سوکنا غندی. نو دا گناہگار با پا دوزخ کے ڈبائی، دا گناہون با تی دا دوزخ پا اور انزی چه پاکشی علی با جنت دی. نو مثلا دے او سڑی او کروڑ کالا عذاب دے یا زر کالا، نو دا نبی علیہ السلام دا دعا پا برکت سفارش پا برکت با تخلی سب معاف کی. لکه اوسم بادشاہ کله کله جیلی ته جیل معاف کوي که نه، چاته یو میاشت چاته دو میاشتې چاته یو کال، او دا اخترونو په وجه معاف کوي. دغسې سبا غیر الله عذاب ورکوي د فسق په وجه، سبا د نبي علیہ السلام په سفارش یې دوزخ نه وباسي. د مارونو دین اندازه ولګوي چې حضرت جبریل علیہ السلام زمون په شان کې څومره رحم والا دی.
یو ځل حضرت عمر فاروق رضی مصنف د ابن ابي شیبه کې یو روایت دی، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه يهوديانو سره به کېناستېده او د هغې کتاب به اورېده، نو خوشحالېده به، ځکه د هغې په کتاب کې به هغه خبرې وي چې کوم به قرآن کې وي، د هغې کتاب کې به هغه خبرې وي چې کوم به نبي علیه السلام ویلې، نو دی به خوشحاله و چې وګوره زمونږ د پیغمبر د خبرو او د قرآن شریف دا د یهودیان هم تصدیق کوي، د هغې کتابونه هم تصدیق کوي. الحمدلله. نو یو ځل حضرت عمر صاحب د یهودو نه تپوس وی رښتیا ووایه زمونږ دا پیغمبر رښتونی پیغمبر دی او که نه دی؟ هغې وی او بالکل رښتونی پیغمبر. قرآن شریف کې الله فرمایي یعرفونهم کما یعرفون ابناءهم، څنګه چې ورته خپل زامن معلوم دي دقسې ورته پیغمبر علیه السلام معلوم دي. د عبدالله ابن سلام نه چا تپوس وکړو، وی قرآن شریف کې الله وایي چې دې ته پیغمبر علیه السلام داسې معلوم دی چې د خدای پیغمبر لکه خپل بچي. دا ټیک ته وی مونږ خپلو بچو کې هم شک شته، څه پته لګي ښځې هم چې ته زمونږ نه پټ چاته غلطي نه یې کړې، هغې کې شک شته، او په حضور پاک کې هم دا شک هم نشته، مونږ ته پته. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، قرآن شریف کې الله وایي هغه پیغمبر چې دی ښه پېژنده چې د آخر زمانې پیغمبر دی ورښتونی دی، چې راغی نو کفر یې پرې وکړ. وکانوا یستفتحون من قبل على الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. نو بیا په ایمان ولې نه راوړی؟ یاره یو خبره ده، وی چې هر کله دی پیژنې چې د خدای رښتونی پیغمبر دی، نو بیا په ایمان ولې نه راوړی؟ او ته څه وایي یهودیان؟ یاره وی چې دا کومه وحی دله راوړي که نه، نو دا ولې یو فرشته راوړي چې د هغه نوم جبریل دی، او زمونږ او د هغه دشمني ده. وی څه دشمني ده؟ وی ټول عمر چې مونږ غرق کړي یو د جبریل علیه السلام غرق کړي یو. جبریل علیه السلام باندې خدای د عذاب د پاره ډېر عذابونه قومونه له خدای پیدا ورکړي، دا طاقت هم د لوط علیه السلام غون کلو ته، یو کلی نه غون کلی دي، هغې ته یې وزر علم که اوچت یې که او ولاړ یې راوغورځول، دومره طاقت هم خدای ورکړي. په بعضې قومونو به یو چغه وواله، او چې چغه به وواله نو هلاک به شو، داسې طاقت هم خدای پاک ورکړی دی. نو یهودیان وایي چې دا خو زمونږ دشمن دی، دشمن. عمر صاحب ورته څه وایي؟ عجیبه خبره یې ورته وکړه، وی دا خو منه چې د خدای فرشته وی دوست هم پکې کم دی، وی میکائیل علیه السلام هم دوست دی. وی ولې؟ وی ګوره بارانونه را باندې کوي، هواګانې را باندې چلی، او دې خو عذابونه نازلوي، د سره هم نه لګي. وی دا تپوس ته نه کوم چې د دوی مقام کم ځای دی. عمر صاحب ورته وایي وی مقام؟ وی جبریل د الله د عرش نه ښي طرف ته دی او میکائیل ګس طرف ته دی، او دا دواړه هم د یو بل دشمنان دي، یو مونږ سره ښه کوي بل بد کوي. عمر صاحب ورته وایي ای ظالمانو، چې د خدای غاړې ته یو دواړه ولاړ دي، یو غاړې ته بل بلې غاړې ته، نو دا به د خدای په حکم چلیږي که د خدای د حکم خلاف وکړي؟ او بیا دواړه یو خوا دی بل خوا، نو دواړه یو بل سره څنګه مخالفت او دشمنی وای؟ دا خو د خدای په حکم نازلیږي، خو یو د خدای د غضب د پاره مقرر کړی دی چې څوک د الله نافرمانی کوي دی او پسې لیږي، او بل خدای باد و باران باندې مقرر کړی دی، باد و باران کې کله خیری کله پکې شر. نو او حضرت عمر صاحب ورته څه وایي؟ هغه ورته یو خبره وکړه، من کان عدوا لجبریل، وی که څوک د جبریل دشمنانی، نو وی به زی دشمن نه، قرآن د نازل کړی دی، قرآن د مسلمان رحمت ته، او ستاسو د کتابونو تصدیق کوي. زه خو جبریل منم. چې را روان شو چې کم الفاظ عمر اغوی ته ویلیو، عمر چې نبی علیہ السلام له څنګه راورسېد، نو حضور پاک ته جبریل علیہ السلام راغی او آیات یې ولا راوړ. من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، څوک چې د جبریل دشمنی مړ دي ځان باندې چکونه ولګي،
جبریل خو دا قرآن نازل کړی خو باذن ربک ستا د خدای په اذن دی، خو بغیر د خدای د اذن نه نشي راتلی. مصدقا لما بین یدیه وهدی ورحمة للمؤمنین. چې څو عمر اغوی ته ویلو اقصی جبریل علیہ السلام آیت راوړو او نبی علیہ السلام ته پیش کړ. نبی علیہ السلام هغه آیت عمر ته پیش کړ، دا الله رسول دغه خو ما يهوديان ته دا خبر وکړه، من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال، چې څوک د خدای دشمنی کوي. د جبریل دشمنی د خدای دشمنی ده، د خدای د فرشتو دشمنی ده، د خدای د رسولانو دشمنی ده، د خدای د میکائیل دشمنی ده. فإن الله عدو، خدای وی د دې خلکو سره د ما دشمنی ده. دونه په الله په دې ټکی خپش. دا په فرشتو کې باران خو کوي، خو د خدای په حکم کوي. کله باران د خیر کوي میکائیل علیہ السلام، کله د شر. جبریل علیہ السلام وحی راوړي او چې چا نه غلطي شوي او ته ورکه سزا، نو د خدای د حکم نافرمانی نشي کولی. یو ځل نبی علیہ السلام راغی، یو وینه ولا راوړ شیشه، یوه شیشه و په هغې د دې مچ د غولو په شانتې یو نری داغ و. جبریل علیہ السلام حضور پاک ته وایي وی د الله رسوله دا داغ پیژنې؟ وی نه جبریل خو نه پیژنم، څه شی دی؟ خو یو شیشه ده پکې داغ ورته وایي وی دا داغ چې دی دا د مچ د غولو مرا د دې شیشې کې په دې میان اوس غټه شیشه کې چې راکوټې غوندې داسې غټ بوډۍ و هغې کې راکوټې غوندې داغي، خو ډېر معمولي شی شو که نه. وی دې ته مزید وایي. وی جبریل مزید څه شی دی؟ دا پټینې دا مزید دی. وی مزید څه شی دی؟ وی دا چې کله خدای پیدا کو، وی ما ته الله وی چې دا ورشه جبریل په دې کې چکر ولګوا او د دې اول او اخر معلوم کا. یو روایت کې زر کاله دی او بلکې اویا زره دی. وی اویا زره کاله مې پکې چکر ولګول، کله یو او جبریل غوندې تیز رفتاره، او یا زره کاله مې پکې چکرې ولګولې، یو خوا بل خوا، خو د دې مزید د دې پوټیني داغ انتها ته ونه رسېدی شم. دا مې اخره پورې سر ته ونه رسېدم چې دا به کم ځای خلاصېږي. نو چې دا پوټې داغ دومره لوی دی نو ټول جنت به څونه وي؟ وګوره دا غونډه شیشه د جنت مثال، دا پټې داغ د مزید. نو جبریل دی مزید کې دیسه وی دا هغه ځای دی چې الله به د خپلو بندگانو سره په جنت کې پکې ملاقات کوي. دا هغه ځای دی. جنتونه چې خدای پیدا کړل، وی جبریل ورشه دا جنتونه وګوره. نو چې ورغی او واپس راغی، وی څنګه؟ وی الله ډېر خشته او ډېر مزیدار. وی څوک به وردن نشي، الله که چام واوریدل اس څوک به بار پاتې نشي او دې کې به داخلېږي، ځکه هر قسمه خوشحالی پکې دی. نو بیا د جنت نه ګیر چاپېره دا عبادات ته وکړل، جهاد، روجه، منځ، زکات، نیکۍ. وی ده ته اوس ورشه وګوره. چې بیا ورغې وی الله ډېر څیزونه سخت ګیر چاپېره ته وشو، یارېږم چې څوک به پکې اړو وردن نه نشي. لاره د شپول شوه، لاره سخته شوه، د منځونو شوه، د روجو د عبادتونو شوه. بیا ورته وی زه ورشه دوزخ وګوره، چې دوزخونه پیدا کړل. واپس راغی، وی څنګه؟ وی الله دومره عذابونه او خابینونه دي پکې چې څوک واوري نږدې به م ورته نشي، دومره څښا شی دی. نو بیا تیرا خواهشات نفسانی او دا گناهونه گیر چاپیره تاو کړل، زنا او غلا او دا نور گناهونه، غیبت چې سړي له خوان ورکوي او دا. وی دا ورشه اوس که نه؟ او الله وی گیر چاپیره ډېر خشته ښکلي ښکلي څیزونه ظاهر کې جاذب څیزونه دي، هرې ته تو کړي دي. یارېږم چې څوک بمبار پاتې نه شي، ټول به پکې ور داخل شي. لیلة القدر پر رمضان کې چې کومه شپه را جبریل علیہ السلام نازلیږي، اوسم نازلیږي. تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام. عیسی علیہ السلام سره به ګرځېده، وأیدناه بروح القدس. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فکرمن شو، نو فوراً به جبریل علیہ السلام راغی. جنگ بدر کې 500 فرشتو کمانډر ان چیف دیو مشر، او د 500 میکائیل علیہ السلام.
او نبی علیہ السلام سره خي طرف ته جبريل او ګس طرف ته میکائیل علیہ السلام. جنگ احد کې یو خوا وته جبريل دی بل خوا میکائیل باقاعده. او یو صحابي وی په یو اس باندې مې یو سړی ولې زیات پټکي اوالو وی ما یو کافر پسې منډه والا په بدر کې خو زما د رسیدو نه مخکې هغه بل سړی په چوکاو وو په توره وو او ما نه مخکې پرېوت مړ شو. نبی علیہ السلام دا جبریلو په خیزوم اس باندې سورو. احد کې نبی علیہ السلام سره جبریل او میکائیل خوا کې وسلو. او چې کله دا غزوه خندق نه فارغ شو نبی علیہ السلام نو جبریل علیہ السلام د انسان په شکل کې ولا راغی. وی دا الله رسول ته خو زغره وګرځولا مونږ خو لا سامان جنگ نه دي کوس کړي. وی ولی وی لاړ شه بنو قریظه يهوديانو ته صحابه سره به یو ځای ګرځیدل. صحابي وی مونږ سره په لاره په اس یو ځای روانو وی د جبريل علیہ السلام د اس دوړي محسوسوله ګډ به سره ته کله به انسان په شکل لاغه پیغمبر علیہ السلام لا حدیث جبريل ورته په مشکات کې شتا او په بخاری شریف کې مسلم شریف کې مشتا یو ځل د انسان په شکل راغی او ځان نه داسې جوړ کړو لکه چې مسافری او باب سریم لکه تک تور سر ویخته چا پیجندم نه او نبی علیہ السلام ته کونډه ماته کړلې او د نبی علیہ السلام نه د ایمان او د اسلام او د احسان او د قیامت ته پوښتنه وکړه. په دغه وخت پیغمبر علیہ السلام هم اون پیجنده کړ انسان په شکل کې چې او عموما به حضرت دحیه کلبی په شکل کې راته. دحیه کلبی رضی الله عنه په صحابه کې خپل دومره خپل چې په مخ به روبند چاو دومره چې څوک را باندې چې عاشقان نشي خدي عموما دومره خشتاو داغه په شکل بناته. یو ځل نبی علیہ السلام سره ناستو پاسه ده نو عائشہ صدیقہ نے تپوسو کو ودا سړی سوکو وی سیب دحیه کلبی وکنه حضور پاک مسکیش چې باروت وی جبريل راغلی دا خبرې را سره په دغه ورځ په بل شکل راغلی د ایمان او د اسلام ته پوښتنه وکړه احسان او د قیامت چې باروت نبی علیہ السلام ودا سړی واپس کې ورشه وی ګوره خلکو منډه والی وسو خوشتنه ودا جبريل معنی د ایمان او د اسلام او د احسان او د قیامت دا نه خو ته پوښتنه کول تاسو ته او رونه کول تاسو په یوله. د حضور پاک د وفات په وخت کې بیبي عائشہ وی دی راغله ملک الموت وسره سلام واچو وی الله رسول ملک الموت راغلی سلام اچي وعلیکم السلام اجازت غواړي وی اجازت دی وته چې داخل شو ملک الموت وی الله رسول زه خو الله را لګل تعالی اختیار درکې دنیا کې د جون وخت کې اخرت. نو نبی علیہ السلام جبريل علیہ السلام ته وکتل حضور پاک وی زما دو وزیران پزمکه کې دي دو په اسمان کې پزمکه کې می دو وزیران حضرت ابوبکر او حضرت عمر دی رضی الله عنهما او د اسمان دو وزیران دا یو حضرت جبريل دی او یو حضرت میکائیل دی علیهم السلام. ناغه ته داسې د مشورې پتو غو قتل چې جبريل څنګه وکم او توی تعالی خدای پاک اختیار درکړه د الله رسوله خو ان الله يتشوق الى لقاء خدای ستا ملاقات ته شوق کړي اوس د خو خپل وی امدل امرک. سیوطی سے خصائص کبرا کی او حدیث کې وی بس د نن نه پس بد د وحی په حیثیت د وحی درولو په حیثیت دنیا ته نور ناراضه بس بعد ما اخیری عاشق راضی ليله القدر کې تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر خدا وحی پر اولو په حیث باس د ما اخیری زر بس او عجیب خبره اوهو چې کله علیه السلام وفات شو کنه نو حضرت فاطمه رضی الله عنها جړل نو په جلا کې یو ټکی وي ګوره دونه د جبريل او د نبی علیہ السلام غو تعلق دی وی الا جبريل ننعا وی بابا می وفات شو جبريل لا بوس داغه د مرګ خبر ورکو استا مرګ الله دا هغه نږدې کړ. نو فرشتي خوري دي د خدای پاک ټول فرشتي د ګنا نه پاکي دي او د الله په حکم کارونه کوي او د خدای د حکم نه رب دسترګي خلاف نشي کول او خدای اچا خپل ډیوټي ورکړي دا خو په ټولو فرشتو کې د لوی درجه فرشتہ دا حضرت جبريل علیہ السلام او په مسلمان خصوصي رحم دی ښا
خصوصی کرم او خصوصی رحم او ټول فرشته الله د خیر لپاره نازلې کړې دي ولیکن چې یو اندام خوږ شي او کینسر شي بیا به پرې کړي بیا پرې کولو کې پیدا ده بیا خلک ډاکټر له پیسم ورکوي د ډاکټر خوشامندم کې چې د الله سره نه پرې کا او چې تی پرې کې نو د ډاکټر خو صفتونه هم کوي انا کې لاس تی پرې کا ولې هغه ته پتی چې د ډاکټر صفت کوم پیس ور کوم دی چې دا یو لاس خو پرې جو نور وجود به بچي دغه رنګ کم خلک چې ګنده شو کافران شو جبرئیل علیہ السلام په سبب الله عذاب ورکړي دا کینسر والا دی دا الله کار د حکمت زمونږ د دین ټول قرآن جبرئیل علیہ السلام راوړی ټول قرآن جبرئیل علیہ السلام راوړی او د احادیثو کې لوی ایسا زمونږ د دین د جبرئیل علیہ السلام ده نو دا لوی خبره ده کنه الله تعالی زمونږ په دین باندې عمل نصیب کړي او الله تعالی دې په قرآن او په حدیث زموږ عمل نصیب کړي او دغه فرشته چې الله را لېږي خدای پاک زموږ د خیر ذرایع جوړ کړي کرام الکاتبین چې لیکي خدای زموږ نیکي ردی په لاسونو باندې ولیکل او زموږ ګناهونه خدای کدی لیکلي موږ توبه او صورت معاف کړي پروردگار کم فرشته چې بوریز او بارانونو کوي خدای د هغه فرشتو په ذریعه موږ ته خیر راورسي او دا هغه فرشته چې د عذابونو باندې مسلط دي خدای دا هغه فرشتو د شرونو د عذابونو نه پامن کې وساتي کومه فرشته چې د مور په ګیړه کې په اولاد مقرر دي خدای پاک فرشتو زموږ زنانو له نیکان صالحان زامن ورکي او خدای کومه فرشته چې د دنیا په نظام مقرر دي نو خدای دا هغه نظام نه مونږ ته خیر او رسول کما وحی کې راوړي د خدای زموږ په عمل نصیب کړي خدای د شر او د فتنو د عذابونو نه محفوظ وساتي او چاته مشکلات دی الله دې په خیر او په خوشاله بدل کړي څوک پریشانو کې خدای هغه په خیر بدل کړي ولی فرشتي دې ذلت هم ناشتي دي نیکه وته ورچي بل خو شیطان دې وته ګناه چي ته فرشتي چې ذلت ناشتي دي خدای هغه په نیکو په ګناهونو دا غوي نیکه غالب کړي زموږ زلون ستا په لاس کې دې نیکو ته مایل کړي او د شر او د فتنو عذابونو پامن کې وساتي باید دوستان مریضان دې دعا کې چې الله شفا ورکړي حاجتون د خدای حاجتونه پوره کړي باید دوستانو دعاګانې غوښتي دي خدای دعاګانې قبول کړي اخر وخت کې په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله اور جوړ دي اوس اور نه دی لکه انسان د خاور نه جوړ دی نو په خاور عذاب په خټه سړی وي نو خوږي کنه خوږي خیر اور نه جوړ دی په اور عذاب شکل یې خدا اور نه دی یو انسان وي چې د خیرات کوم اخران په جمعات کې لګول شي بالکل جمعات کې هم لګول شي او علماء ته کنزل کول دا سخت ګناه ده سخت جرم دی مکوي ښا شایان انیس او خزیمه سمانه شایان خو شایان نشان دا خو پارسی لفظ دی خیال دی یو حال ته وي او دا په دغه نه دی او انیس